کله چې یوه نوکره د یو شتمن سړي کور ته د صفا کولو لپاره ولاړه، نو هغې داسې څه ولیدل چې د هغې ژوند یې بدل کړ. په یوه لویه کوټه کې 4 المارۍ د کتابونو ډکې وې. هغې فکر وکړ چې ښایي همدې کتابونو د کور خاوند دومره بریالی کړی وي. په هماغه شېبه کې هغې پرېکړه وکړه چې خپل ماشومان به درس ته استوي. په هغه شپه چې کور ته ولاړه، تلویزیون یې مړ کړ او د ماشومانو لپاره د درس نوی قانون کېښود چې باید درس ووایي. اوس ماشومان مجبوره وو چې په هره اونۍ کې 2 کتابونه ولولي. هغه ډاډه وه او باور یې درلود چې که ماشومان سخت کار وکړي، د هغوی نصیب به بدل شي. زوی یې ډېر په دې خبره متاثره شو. هغه به تر ناوخته د شپې کتابونه ویل. د ډېر سختې مطالعې باوجود هغه بیا هم په ټولګي کې وروستی نمبر راغلی و. کله داسې هم وشول چې په امتحان کې یې هیڅ پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. ټولګیوالو پرې خندل. د هلک سر د شرم له امله ټیټ پاته شوی و. یوه ورځ هغه په ټولګي کې جنګ وکړ او مدیر ته بوتله شو. کله چې مور ته د هلک رزلټ ورسېدی، نمرې یې ډېرې کمې وې. د ښوونځي مشر خبر ورکړ چې که همداسې روان و، د ښوونځي به وشړل شي. هلک ډېر خفه شو. هغه خپلې مور ته وعده ورکړه چې بیا به شخړه نه کوي، خو د درس په اړه یې نور باور مات شوی و. نو مور یې د هغه په سترګو کې وکتل او ورته وویل، ته احمق نه یې، خو خپل عقل په سمه توګه نه کاروې. هغې ورته وویل چې که همداسې روان وې، ټول عمر به په فابریکو کې لکه مزدور کار کوي. دا خبرې د هلک په ذهن کې کښېنستلې، خو لا هم هغه ښه نمرې نه وې اخیستلې. یو ورځ یې مور ورته متوجه شوه چې زوی یې ښه نمرې نه اخلي. کله چې یې فکر وکړ، نو پوه شوه چې د هغه سترګې ډېرې کمزورې دي. مور یې ورته عینکې راوړې او هلک ډېر خوشحاله شو. اوس هغه لومړی ځل وکولی شول چې توره تخته په روښانه توګه وویني او د کتابونو لوستل هم ورته اسانه شول. ورو ورو یې نمرې لوړې شوې. اوس هلک د درس معتاد شو. هغه به په کتابتون کې تر ناوخته مطالعه کوه. ان کتابونه به یې تشناب ته هم جوړل. ژر تر ژره یې درجې ښه کېدلې. کله چې یې خپلې مور ته د لومړي ځل لپاره درجه وښوده، مور یې په ارامۍ وویل، که یې نور کولی شي، نو ته یې هم کولی شي، بلکې تر هغوی هم ته غوره کولی شي. دا خبره د هغه لپاره تر ټولو لوی درس شو. په څو کلونو کې هماغه هلک چې کله کله به د ټولګۍ وروستی نمبر راغلی و، د ټولګۍ اول نمره شو. کله چې د ښوونځي د غوره زده کوونکو جایزه اخیستلو لپاره سټیج ته ورغلی، د هغه د مور سترګې د ویاړ په اوښکو ډکې شوې. د 2مې برخې لپاره په یوټیوب کې راسره ملګري شئ. مننه.